تعزیاتي پروګرام وړاندې کولی شي د سید خالقداد امید په یاد کې که بادشاه وي که ګدا وي په مرګ ورک شي چې لیکلی کتاب وي نه ورکیږي د قلم خاوند فنکار او هنرمند که په بدني توګه د خلکو د سترګو نه پناه هم شي ولې دغه فن او هنر دغه نامه تل عمر ژوندی ساتي هم دغه شان ډیرو صلاحیتونو سختن سید خالقداد امید همو چې د شاعر سره سره یو ښه ډرامه لیکونکی ادیب نثرنګار او خصوصا په طنز و مزاح لیکلو کې لویه نامه ګټلې وه. سید خالقداد امید د خپل فن او هنر شروع د ریډیو پاکستان پیښور نه وکړه. ارواحات پخپله یو ښه ډرامه آرټسټ هم و. سید خالقداد امید په کال 1946 کې د ملکند په سیمه تاریخي کلی کوزه بازدره کې د سید میا ګلداد کرا سرګې وغړولې. تر 10 جماعته پورې سبق په خرکی کلی کې وویلی. د 10 جماعت پاس کولو نه پس په کنټرولر آفیس کې کلرک برتی شو. ارواحات د نوکرۍ سره سره د وړاندې تعلیم سلسله هم جاری وساتله او د پیښور پوهنتون نه پښتو کې د MA ډیګري ترلاسه کړه. د خالقداد امید په سینه کې دننه یو فنکار موجود و ځکه نو ابتدای د ریډیو نوکا. اول به ارواحات په ډرامو کې د یو کردار په شکل کې راتلو ولې ارواحات د طنز او مزاح په کردارونو کې یو مهارت لرلو. سید خالقداد امید د ریډیو د پاره بشمیره ډرامې ولیکلي او په خاص توګه د ماشومانو د پاره ډېرې سبق آموز ډرامګۍ لیکلي دي. د ارواحات د ډرامې پاړوند ښاغلی حبیب النبي صاحب وایي ارواحات خالقداد امید صاحب الله دې وبخښي یو ډېر قدرمن او خوږ بني ادم چې اوس په دې دنیا کې نشته او هغه د پیښور په سینیر هنرمندانو کې یو هنرمند و. هغه وخت چې کله ریډیو راغلی و نو دا یو څو فنکارانو چې د ریډیو لارې بیا ټي وي ته هم لاړل نو په هغې کې یو نوم د خالقداد صاحب و. یو ډېر ښه ډرامه آرټسټ، یو ډېر ښه شاعر، یو ډېر ښه لیکوال، افسانه نګار. د هغه د ژوند ډېر اړخونه دي او که په یو اړخ باندې مو خبرې کوو نو دا ډېر ټایم غواړي. د یو شاعر او لیکوال په حیثیت باندې د ریډیو ټي وي دپاره د هغه ډېر خدمات دي. په خصوصي توګه د ماشومانو دپاره نظمونه وړې ډرامګۍ چې په پښتو ادب کې د ماشومانو په ادب باندې ډېر کم کار شوی دی او په هغې کې زیات تر برخه چې دی هغه د خالقداد امید صاحب ده. باید چې په دې باندې تحقیق وشي او ریسرچ وشي نو دا به د پښتو په ادب کې یو ګټوره اضافه وي. د دې نه علاوه خالقداد صاحب د پښتو د کامیډي طنز و مزاح ته یو نوی روح ورکړی او د ریډیو دپاره د ټي وي دپاره هغه داسې زبردست ډرامې سیریز او سیریل لیکلې وې چې د هغې هغه کردارونه اوس هم د خلکو په ذهنونو کې نقش دي. په هغې کې لکه یو سنگ پارس ډېر مشهور یو کرکټر و نو د هغه ډرامې غالبا نوم و دروغ رښتیا او دا په پاکستان ټلویزیون پیښور باندې نشر شوي وه. موږ واړه وو چې دغه ډرامه مونږ کته. دې نه علاوه په ریډیو باندې هغه ډېر بېشمېره ډرامې چې کوم دی نو هغه نشر شوي دي او ما ته هم دا اعزاز حاصل دی چې ما د خالقداد امید صاحب ګڼې ډرامې پروډوس کړي دي چې په هغې کې د پښتو ډرامه یوه نیازبینه هغه په طنز و مزاح باندې یو ډرامه وه او ډېر ښه سبجکټ و د هغې چې زموږ په معاشره کې چې کوم لونه خویندې او هغو د حق نه میلاویږي په جایداد کې په هغې باندې ډېر په خوندوره طریقه باندې هغه دا ډرامه لیکلې وه. دې نه علاوه په اردو کې د نیټورک دپاره هم د هغې یوه ډرامه ما پروډوس کړې وه چې د هغې غالبا نوم و شرط نمبر 56 نو هغه هم یو طنز و مزاح او په هغې کې هم بیسیکلي چې کوم د زنانو حقونه په هغې باندې رڼا اچولی شوې وه. سید خالقداد امید د ډرامې نه سربیره سندریزې قصې او مزاحیه پروګرامونه او فیچرې ولیکلي او اکثر به ورکې په خپله برخه هم اخیسته.
د ارواحات عمدغه شان یو پروګرام زما بسوای دومره شهرت بیا موندو چې تر ننه پورې اوریدونکو ته یاد دی. د سید خالقداد امید د فن او شخصیت په باب لا یوه شاعره چې د ریډیو پاکستان کمپیر هم ده او ډراما آرټسټ هم سمینا صدارنګ وایي. سید خالقداد امید هم لدی دنیا کډه وکړه. انا لله و انا الیه راجعون. الله پاک دی ګور منور کی. یو ډیر خسته وخت زمونږه تیر شوی دی په ریډیو کې. د ادب په دنیا کې ډیر یو بل سره ملاقاتونه مشاعره ډیر سموتې زده کړې دي. زمونږ یو ډیر لوی استاد زمون په سره همیشه د شفقت لاس خو صدر کې یو کپړو کته خبرې دا غیسنوم دی ویسنوم ما دا غي نوم دی بیزو. نو وی بیزو وی خبس خاکه په جوړ شو. وی زب اوس اولی کما وی ز دکاندار ته وایم چې یو 2 غزه بیزو راکا. نو هغه مونږ دومره او خندل دا غوی هغه تخلیقي صلاحیتونه کنه چې لکه د یو سنټنس نه هغه پوره یو خاکه یو دم جوړ کړه. د سید خالقداد امید د خدماتو ګڼ اړخونه دي. محترم طفیل احمد سټیشن ډایرکټر ریډیو پاکستان پیښور د ارواحات په هکله داسې نظر لري. خالقداد امید زموږ د ریډیو پاکستان یو ډېر ښه لیکوال، ادیب، شاعر، اداکار او ډېر ښه انسان و. خالقداد امید چې امید صاحب په نوم باندې ډېر زیات یادېدو. ریډیو پاکستان سره ډېر زیات کار کړی دی، سپیشل خصوصي طور باندې هغه ډرامې کې ډېر کار کړی دی. هغوی با ماشومانو پروګرام کې باتور چونکه ما سره نو هغې کې به ډرامه ګیم لیکلې، هغې کې به شاعري هم لیکله، هغې کې به نور پروګرامونه هم کولو او ډېر ښه لیکوال و. او دې سره خپله یو ډېر ښه اداکار و، صداکار و. الله تعالی دې الله تعالی د هغه وبخي او د دوی چې کوم اولاد دی یا د دې چې کومه فیملی ده هغوی صبر وکړي. سید خالقداد امید د یو ښه نثرنګار نه علاوه ښه شاعر هم و. د هغې یوه شعري مجموعه کلی ګورشوي په نوم باندې چاپ شوې ده. د سید خالقداد امید ځینې کلامونه پیښور ریډیو کې ریکارډ شوي. الله راولې باران، الله راولې باران، الله راولې باران، الله راولې باران. ارواحات د 9 کتابونو تخلیقکار و چې ورکې زیات تر د نثر دي. دروغ رښتیا، غونچې، ستوري او داسې نور ډیر چې ورکې اصلاحي اړخونه په نظر باندې راځي. سید خالقداد امید د ریډیو نه علاوه د ټلویزیون دپاره هم یو شمیر ډرامې فیچري او خصوصا د ماشومانو دپاره ډرامهګۍ د سونو په شمیر کې لیکلي دي. او چې کله د پاکستان ټلویزیون پیښور څانګې فني سفر پیل کړو نو لومبۍ ډرامه ورله خالقداد امید ولیکله چې نامه یې وه پوجدن. په دغه ډرامه کې هغې په خپله یو کردار هم وکړو چې د هغه کردار نوم لاټې. ښاغلی عبدالقیوم هوتي چې د پاکستان ټلویزیون یو تکړه پروډوسر او د جیم په عهده باندې ریټایر شوی دی. هوتي صاحب د سید خالقداد امید په هکله داسې وایي. د سید خالقداد امید صاحب ارواحات الله یې سره د خاوره وبخي. د هغې شخصیت هشت پهلو شخصیت و د هغې او تاسو یقین وکړئ که د هغه په حواله باندې د هغې د رایټینګ په حواله باندې د هغې د ایکټینګ په حواله باندې د هغې د تحقیق په حواله باندې بینګ ان ایډمنسټریټر په حواله باندې ډېرې زیاتې خبرې دي او ډېر زیات د هغې یعنی کوالټیز وو. خو زه به دا ووایم چې کله زما دې سره په ریډیو پاکستان کې ملاقات وشو نو دې یو پروګرام لیکلو فیچر پروګرام او بیا دغه شان که نه زما ورسره ناسته پاسته کېده. نو لومبۍ ملاقات دغلته وشو. بیا دې یو تمثیلچه لیکلې وه یا د ماشومانو دپاره او یا د لویو دپاره وه. خو تاسو یقین وکړئ چې په هغې کې زه چونکې لا نووارد وم، ما ډېر سینیر کسان پکې وو. نو هغه چې ما ته یې وکتل نو ما سره خوا کې کېناست، ویل په ړومبي ځل راغلی، ما ورته ویل چې دویم درېیم ځل مې دی. نو هغه سکرپټ یې ما سره ډېر په طریقې سره او ډېر په سټریس پاس سره او که نه ما سره ډېر هیلپ وکړو. بیا ما به چونکې هم ټک ټوک لیکل کول
نو چې کله به ما څه لیکل وکړل نو ما به دې ته په حیثیت د استاد به دې ته ما چې تاسو د اصلاح وکړئ او اکثر دې چې نو زما د پروګرامونو اصلاح به م کوله او بیا چې ټلویزیون ته رالو دلته سکرپټینګ چې یا پروډکشن چې نو دې به موږ سره ډېر یعنی هیلپر په تور یا معاون په تور باندې یعنی زموږ په سر به لاس اخی او موږ سره به داسې کوآپریشن کو چې خپل ټایم ته به نه کتل اذروایز چې کوم دغه خپل مصروفیات به پرې خودل خو موږ یې براغه موږ سره به هیلپ کو او ما سره ډېر ډرامو کې کارم کړو او لیکل ما سره کړو اکثر به موږ خپل کې ناسو خبره ترې به کولې نو عمده خبره به چې را جدت پسندي به څنګه راولو په خپل لیک کې او څنګه یعنی او لیکوال چې دغه لپاره د ابزرویشن کم ذرایع دي یا څنګه به یو اکټر چې هغه به یو کردار داسې طریقې سره ادا کړي چې هغه نوم والا اکټر نه ښکاري بلکې هغه کردار ښکاري نو دا د هغې کوالټیزو او په حیثیت د یو ایډمنسټریټر هم هغه تاسو یقین وکړئ چې په خپل دفتر کې ډېر با اصول انسان او هغه چې څومره مزاحیه اکټینګ کړو چا هم دفتر کې دومره جرأت نشو کولی چې هغه ته به چې هغه مزاحیه حساب سره به ورته نوم واخیستو نه هغه خپل یعنی یو پوسټ او هغه خپل یو عزت او ډېر یعنی هغه خاکسار انسان و نه پکې لوی و نه پکې غټه خبره به کوله او نه داسې خبره کوالټیز پکې ډېرو نو بس انسان نه دا خبر اخر تک دی نو د هر یو پروجیکټ یا د انسان د ژوند چې نو هغه دغه سٹارټ میډل او اینډ وي نو الله پاک دې هغه سره د خور وبخي او پسماندګانو دې الله صبر ورکړي د پښتو ډرامې اداکار صداکار پروډوسر او هدایتکار جمال تاج هم د امید صاحب سره ډیر جوړ تعلق امید صاحب سره د ما تعلق تقریبا د 6 کالو نسیو زه به د هغې دفتر ته تلم چونکې زما ډراما فنولیتو سره ډېر شوق و نو زه به ورسره کېناستم پاسېدم او هغه ټایم کې زمونږ خدای بخښلی سټیشن ډایرکټر فضل مولا صاحب او دی ناست چې کله زما ډومبی ملاقات وشو دی سره نو هغې نه پس بیا تګ راتګ شروع شو همدغسې د امید صاحب مثال د یو اکیډمۍ و او د دی نه ما ډېر څه زده کړل او چې کله هم ترې ما د څه شي تپوس کړی و نو هغه به ما له سمدستي جواب راکړو او ما ته به یې چې دا کار داسې نه او داسې دی امید صاحب د ریډیو نه سټارټ اخیستی و خاص کر کې د ماشومانو دپاره یې ډېر پروګرامونه لیکلي وو باتور شو او داسې د نینو بټ او ډېر نظمونه او خاص کر کې په مزدورکار دپاره هم ډېر نظمونه لیکلي خو د امید صاحب دپاره دغه یو غزل هم بس و پښتو کې چې کوم خیال لالا ویلی و ډېر زبردست غزل و خو د مرغه چې هغه پښتو آرټسټ و لہذا هغه ته PPP ایوارډ میلاونه شو پریزیډنشل ایوارډ حالانکه هغه د پښتو په اول فلمونو کې اوربل فلم دپاره مکالمې او پکې کار هم کړی و د امید صاحب فني صبر په 3 کاله باندې منحصر و د پښتو ادب ثقافت د یو ځلانده ستوري او د ښه انسان نه محرومه شو الله پاک دې امید صاحب له جنت فردوس مقام کړي او دغه پسماندګانو ته دې صبر جمیل ورکړي سید خالقداد امید د پښتو په 2 فلمونو کې کامیډي کردارونه ډیر په غوره انداز سره کړو او د 5 فلمونو کیسه او مکالمې هم لیکلې وي طاقت شهزاده کافرستان او بیا په تیره میرنۍ رور چې د خالقداد امید زړه راښکونکې کیسه او مکالمو په وجه دغه فلم د کامیابۍ داسې جنډې هسکې کې چې د هدایتکار صنوبر خان نوم هم ورسره وځلید سید خالقداد امید ته په غوره کارکردګۍ 19 ایوارډونه د ریډیو پاکستان پېښور او پاکستان ټلویزیون او دغه شان د نورو ادارو لخوا ترلاسه شو او 14 پیری ریډیو پاکستان او پاکستان ټلویزیون د سید خالقداد امید نامه د صدارتي ایوارډ لپاره ولېږله ولې ارواخاد دغه لوی تمغې محرومه پاتې شو د نامتو لیکوال ادیب شاعر ډرامانګار او نثرنګار د اوږدې مودې د ناروغۍ نه پس په 18 اکتوبر
2015 کې د همیش دپاره سترګې پټې کې او په خپله ابیا دیره کوزه بازدره ملکنډ کې خاورو ته وسپارلی شو. په ګورې نور شه. دا د سید خالقداد امید پاکلا یو تعزیتي پروګرام. لیک او راوي محمد اسلم.